میرے لیے سب سے زیادہ افسوسناک ہے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اس پر مجھے بہت ہی پریشانی ہے راجی دا راجی زمون کم چکم سوري پولاند لګیدل هغه ته نامعلوم افراد ورولګول دلته په پارټي جلسه او موږ لاړو خپل پروتست لا چې کوم د ډرون حملو خلاف داغه نه بعد دا حالات چې تاسو کته شي دا ګورئ زموږ چې کوم کم لګیدل د عمران خان درې هاي د پاره هغه ته ورته کړی دا چې دا ګور کته شي بالکل دا ګور کدا کاروایی حالانکه د پی ټی آی ز خپل گواہی ورکوم چې د پی ټی آی په احتجاج کې چرته غملم نه دماته خو کدا غلطی ستاسو نشوي په پنجاب کې نستاسو به سهالو اوس به زموږ کارکونان په ځمکه منډلې وي اوس به پته نه لګي چې شیب خپل کړي وي او تړلې به زموږ په کارکونانو باندې. جی ناظرین دلته موجود یو اسلام آباد های کورٹ سره ایم این ای شاهد خټک صاحب دلته موجود دي. سر څه پیغام ورکوي د خان صاحب ازادي به څنګه کیږي؟ زه بای حلف تاسو ته ویلې شمه زه د یو عام فیملی نام چې یو غنټه بجلی بند شي سچل را باندې کیږي لیونه کېږم او خان صاحب چې دی یو شاهزاده چې پیدا شوی هغه به وخت څنګه تیری سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې څه شک نشته چې عمران خان د دې قوم د پاره د خپل د غنه زیات حق ادا کوي لګیا دی. خان صاحب الله پاک هغه عزت ورکړو شهرت ورکړو پیسې ورکړو هغه غوړي هغه ته یو لګژري لایف پرسنلی هغه تیر ویش ولا خو هغه د قوم د ازادۍ لپاره د حقيقي د ازادۍ لپاره هغه د خپل د ذات نه خپل د خاندان نه دغه خزه دغه خويندې دغه فیملی څو په جیلونو کې دا څو په روډونو باندې دا نو ډیره غټه یو قرباني د خان صاحب د خپل د ذات نه ورکې لګیا دی او دغه د وجه ټول قوم د عمران خان سره ولاړ دی. وګوره چې غټ لیډر چې وي دغه سوچ غټ وي او هغه زیات قربانیان ورکړي ځکه چې الله پاک خان ورکړي ډیر سو ایو دغه یو غټ نوم دغه یو شهرت او یو غټ لیډر نو هغه خپل کردار ادا کوي د خپل ملک د حقیقي ازادۍ لپاره. سر عدلیه چې دا تاسو ته پته ده چې درې میاشتو په چوټۍ روانه ده عمران خان صاحب به دا درې سختې میاشتې بیا په جیل کې وي او کیسز به بند شي. دا ګورئ دا سوال خو تاسو دلته کې د میاشت د ججانو نه وکړئ چې لکه ولې لکه دو ته هم پته ده ټولې دنیا ته پته ده چې سیاسي مقدمات دي په سیاسي بنیاد باندې جوړ دي. عمران خان صاحب د رژیم چینج نه پهله چې کله موږ حکومت نه ووتلو د 7 اپریل د شپې نه مخکې په عمران خان یو اف آی آر نشته د 107 اف آی آر کې نشته او د 7 اپریل نه بعد نن په عمران خان 200 اف آی آر دي. سر دا راته ووایي یو تاسو دا کومه په پېښور کې د اسمبلی نه بهر په سوري پل باندې د خان صاحب د ازادۍ لپاره کیمپ لګېدلی او د پیپلز پارټۍ کارکنانو ایم پی ایز ایکس هغوی باندې وورو لګولو او تاسو ته پته ده چې ستاسو حکومت ته کارکنان ډېر ډسهارډ دي. جی نه جی تاسو یو خبره زه تاسو ته وکړم چې کوم ځای پورې زموږ د صوبایي حکومت ایریا وه سوري پوله پورې نه ډز شوی نه پې چا شینینګ کړی خو چې کله کیمپ ته ننوتل نو کیمپ خو بیا زموږ حکومتي هغه نشته دی خو بیا کیمپ ته ګیټ چې لګېدلی دی ته خو پېښور یې هغې نه مخکې خو کیمپ دی نو شین خو نه صوبایي حکومت کړی دی خو جمهوري حکومت دی کله پورې ګراونډ کې وو کله پورې په روډ وو هېڅ چا ورته هم نه دی کړی خو دا د یو سیاسي کارکون کار نه دی ورو د چا د پارټۍ جنډه سوځول دا څه مشکل کار نه دی. زما سوال دا ستاسو هغه کیمپ چې لاندې لګېدلی او هغې ته ور لګولی دی پیپلز پارټۍ والا بېګا هغه ټوټل سوځولی دی نو اوس کومه موږ څه خبر کوو جواب خو مشکل نه دی. اوس دلته کې د پیپل پارټۍ جنډه سوځول یا د هغو قیادت ته بد ردې ویل دا څه مشکل کار خو نه دی خو تربیت پورې خبره وي یو سیاسي ورکر هغه ستا ډېر مخالف وي هغه ستا د جنډې ستا د نظریې ستا د لیډر عزت کوي د هغه د تصویر عزت د هغه د پوسټر عزت ورو دا په ډیموکراسي کې خدای او دا خو غیر جمهوري دي او دوی یو ایم پی ای د خان نه په فارم 47 راغلی دی او 2-3 نور راغلي دي او جعلي گورنر یې ناست دی په خیبر پښتونخوا کې په فارم 47 باندې خو گورنر جوړ دی نو د او وي څومره 50 دانې وو 50 کسانو چې صوبایي حکومت کولی اوس چې رانیولې نه په دا روډ مګلې وې بیا به چې دا وګوره سمج یې د کارکن خدا تمه دا چې د هغوی کم کم د خان صاحب د ازادۍ لپاره اوس تاسو حکومت دی نو هغوی له خو به زور ورکوئ اف آی آرز پې اولرډي وشوله چې کوم قانوني کاروایي ده هغه به د هغو خلاف کېږي خو لکه زما خپله ذاتي رایه دا ده چې د هغو تربیت غلط شوی دی هغه پولیټیکل ورکر دا د پولیټیکل ورکر تربیت نشي کېدی خو هغه اوس چې راونیسئ په 70 اف آی آر ونیسئ جیل ته واچوئ بیا به څه وایي چې وګوره په پنجاب کې ورسره چې کېږي نو بیا چغې وایي اسلام آباد کې چې پولیس مونږ به یادوي حالانکه دلته کې راځي کور کې یو بوټي نه الحمدلله چا ګوته نه دی وړی دلته کې یو گمله چا نه ده ماته کړی روډ وګوره ښه ښکلی کلاو دی روان دی ډسپلن سره دلته څومره خلک موجود دي ټول دې ټایم لګیا دي ښه په ډسپلن یو پرامن طریقې سره موږ پروټیسټ کوو لګیا یو که داسې پرامن پروټیسټ څوک هم کوي په خیبر پښتونخوا کې چای به هم ورلېږو روټۍ به هم ورلېږو ټینټ به هم ورکوو چې ګرمي وي
پکی به مرلیږو چې یخني کمبل به ورلیږو زموږ جمهوریت حکومت د خیبر پښتونخوا یو تاسو دا کول غواړم خدا نه خواسته که دا کاروایی حالانکه د پی ټی آی ز په خپل گواہی ورکوم چې د پی ټی آی په احتجاج کې چرته غملم نه دماته خو که دا غلطی ستاسو نشوي په پنجاب کې نو ستاسو به سهال وو اوس به زموږ کارکونان په ځمکه منډلې وې اوس به پته نه لګي چې شی به خپل کړی وي او ورتړلې به زموږ په کارکونانو باندې او سره په نوم ایگزیکټلی دا شی شوي دا کولاو تضاد نه دی د څه شي دا چې څه کیږي زموږ جدوجہد هم دا دی چې په یو ملک کې دوه قانون نه دي دوه دستور دي دوه آئین دي نو زموږ خود جدوجہد هم دا دی چې په دې ملک کې د هر چا لپاره په قانون یو شان دي ډیره مننه سر मैं देखो ایک چیز کے واقعی بات ہے کہ میں آج اس بات پہ خود پریشان ہوں کہ مجھے جھنڈا نہیں جلانا چاہیے تھا کسی بھی پارٹی کا ساری پارٹیوں کے جھنڈوں کا میں دل سے احترام کرتا ہوں پتہ نہیں گیس نے ہمیں ذہنی طور پر کس کنڈیشن میں ڈالا کہ ہم سے یہ بھی کام ہو گیا تو ایسا ہے کہ آپ ناراض مت ہو آپ اس بات کو درگزر کریں میں ان کارکنان کی بھی بات کر رہا ہوں خاص کر جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں بے شک وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور ہمیشہ مجھ سے بہت پیار سے ملتے ہیں اور میں بھی ان کے کام کرتا رہتا ہوں میں نے کبھی آپ لوگوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا میں ہر پارٹی کے لوگوں کا کام کرتا ہوں جب بھی ان سے ملتا ہوں پیار دیتا ہوں محبت شفقت دیتا ہوں یہ ایونٹ ایسا آیا جو خود میں بہت زیادہ اس پہ پریشان ہوں آپ دوستوں سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے مجھے پتا ہے لیکن آپ کی طرح میں بھی خفا ہوں میری بھی دل آزاری ہوئی ہے وہ ایکشن ایسا ہوا کہ میں ہوش میں نہیں تھا اس وقت میں جو شیلنگ تھی اس نے مجھے دماغی طور پر مفلوج کیا تھا اور افسوس صرف اس بات پہ تھا کہ میرے بزرگ اور خواتین اور بچے روڈوں پر پڑے تھے لاشوں کی طرح تو اسی لیے ایک غصے کی حالت میں آ کر میں نے یہ کام کیا ہے جس پر میں دل سے خفا ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میں آپ کے جھنڈے کا بھی احترام کرتا ہوں اور تمام پارٹیز کے جھنڈوں کا احترام کرتا ہوں اور یہ کسی بھی کارکن کو یا لیڈر کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے یہ ملک ہم سب کا ہے اور یہ جمہوریت رہے گی تو کبھی ایک پارٹی کی حکومت آئے گی کبھی دوسری کی آئے گی لیکن ہم ایک وطن اور ایک قوم کی طرح انشاءاللہ رہیں گے اور مجھے امید ہے دیکھیں ایک غلطی تو یہ آپ لوگوں نے بھی کی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں میری ویڈیو میرے سیکرٹری نے اپلوڈ کی مجھے 8 منٹ بعد پتہ چلا کسی نے میسج بھیجا تو میں نے فوراً اسے تھپڑ بھی مارا اور اسے ڈاؤن کر دیا کہ بند کرو یہ کیوں اپلوڈ کیا ہے یہ کس نے ریکارڈ کیا یہ کیسے ہوا تو اس وقت جو بھی ریکارڈنگز ہو رہی تھی تو ہماری سیفٹی کے لیے ہو رہی تھی لیکن میں نے اپنی ویڈیو اگر آپ ٹائمنگ بھی دیکھیں فیس بک پہ تو اسی وقت ایڈٹ کی ہے 8 منٹ کے اندر میں نے ایڈٹ کی ہے لیکن افسوس یہ کہ پھر پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا کے ورکران نے کیوں اس کو اتنا اچھالا کتنا آگے لے کے گئے جس کو نہیں تھا پتا اس کو بھی پتا چل گیا ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا کہ یار یہ میڈیا پہ اب یہ چیز نہیں ہے لیکن جو بھی ہوا افسوسناک ہے میرے لیے سب سے زیادہ افسوسناک ہے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اس پر مجھے بہت ہی پریشانی ہے میں دل سے آپ سب بھائیوں کو ہر پارٹی کے ورکر اور لیڈر کا میں عزت احترام کرتا ہوں اور میں اب آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں میرے پی ٹی آئی کے میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں میرے بہت اچھے دوست ہیں پی ٹی آئی میں بہت زیادہ کہ اب سوشل میڈیا میری یہ ویڈیو بھی اسی طرح چلائے جس طرح کل والی چلائی تھی میں انتظار کر رہا ہوں شکریہ اللہ حافظ